الله رب العالمین چې کله یو بنده خپل محبوب جوړ کړي، الله د دې بنده سره مینه وکړي، نو په دې بنده کې به څلور علامات راښکاره کېږي، څلور نشانې دي د دې. یعنې هر هغه بنده چې په کې دا څلور علامات موجود شو او راښکاره شو، نو تاسو پوه شئ چې د دې بنده سره الله رب العالمین مینه کوي او دا د الله محبوب دی. اولنۍ نښه هغه دا ده چې کله الله رب العالمین یو بنده ته د دین پویه نصیب کړي او د دین سره محبت پیدا شي، د دیندارو خلکو سره مینه پیدا شي، نو د دې بنده سره د الله مینه ده. حدیث کې راځي وان الله لا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الله رب العالمین دنیا ورکوي هغه چاته د چا سره چې د الله مینه شته او که نشته دی. یعنې دنیا الله پاک خپلو دشمنانو له هم ورکوي او خپلو دوستانو له هم ورکوي. خو ولا يعطي الدين الا من يحب. الله دین نه ورکوي مګر هغه چاته چې د الله ورسره مینه ده. یعنی دین او د دین فویا د الله رب العالمین خالص خپلو محبوبانو ته د چا سره چې د الله مینه ده هغې ته الله پاک د دین فویه نصیب کوي. فمن اعطاه الله الدین، چاله چې الله دین ورکو، د دین پویه ورکړله، د دین سره محبت پیدا شو، نو فقد احبه. حدیث کې راځي د دې بنده سره الله مینه وکړه، دا د الله محبوب جوړ شو. دویمه علامه چې کله الله رب العالمین یو بنده د دنیا نه وساتي، د دنیا د ذلت نه، دارنګې د دنیا د محبت نه، نو د دې بنده سره الله پاک مینه ده. حدیث کې راځي اذا احب الله عز وجل عبدا، کله چې الله رب العالمین د یو بنده سره مینه وکړي، نو حماه الدنیا، دا بنده الله د دنیا نه ساتي، د دنیا د ذلت نه. دارنګې داسې دنیا الله رب العالمین دې بنده له نه ورکوي چې د دې بنده نه به دین پاتې شي. الله دې بنده لره د دنیا نه ساتي. کما یظل احدکم یحمی سقیمه الماء، لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې الله دې بنده لره د دنیا نه ساتي لکه څنګه چې تاسو کې یو بیمار دی او هغه لره د هغه کورنۍ د اوبو نه ساتي. مثلا ځینې بیماري داسې چې ډاکټر ویره دی که به ته اوبه نه څکې یا یخې اوبه به نه څکې، او دا کور والا رالګي هغه بیمار ته ویره د دې اوبو نه ځان ساته. نو دقه شان الله رب العالمین خپل محبوب لره د دنیا نه ساتي، د دې لپاره چې دا به د دنیا کې وننخلي، دنیا کې فساد نشي او چې ته دین پاتې نشي. درېیمه نښه د هغه بنده چې د الله ورسره مینه ده، کله چې الله رب العالمین په یو بنده باندې ابتلا او امتحان راولي، یا په غریبي راولي، یا په بیماري راولي، یا په بل یو مشکل سره مخامخ کی، نو دا بنده د الله محبوب دی، ځکه په الله دا مشکل راوستو، الله په امتحان راوستو. حدیث کې راځي ان الله اذا احب قوما، کله چې الله رب العالمین د یو بنده سره مینه وکړي، ابتلاهم، نو الله په دې باندې امتحانات راولي. نو فمن رضي فله الرضا، څوک چې د الله په امتحان باندې راضي شو، یو سړی ناجوړه شو ویل چې یا الله بس تا را باندې راوستې ده، یو سړی غریب شو او ویل چې یا الله زه پرې راضي یم بس تا را باندې راوستې ده، نو فله الرضا، د دې سړي نه الله هم راضي شو. ومن سخط فله السخط، او څوک چې خفه شو، یعنی چا باندې الله امتحان راوستو دا سړی خفه شو د الله په امتحان باندې، نو الله رب العالمین هم د ده نه خفګان رالی، الله هم د ده نه خفه شو. څلورمه نښه د هغه چا چې الله پاک ورسره مینه کوي او الله یې خپل محبوب جوړوي، هغه خلک او هغه کس چې هغه صبر کوي په مشکلاتو په کړاوونو کې. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي والله یحب الصابرین، الله مینه کوي د صبرناکو سره. امتحان رالی په مؤمن بنده باندې او د صبر کو چې یا رب العالمین بس زما په صبر دی، هر څومره سخت مشکل چې رالی، هر څومره سخت امتحان چې رالی او دا په صبر کوي، نو الله رب العالمین دلته خپل محبوب جوړوي. نو دا څلور علامات دي دا چې بچا کې پیدا شو، دا بنده د الله محبوب دی. اولنۍ چاله چې الله رب العالمین د دین پویه ورکړله او د دین سره مینه او محبت پیدا شو. دویم چې کله الله رب العالمین دې بنده لره د دنیا نه ساتي، یعنی په دنیا کې الله نه فساوي. دریم چې کله الله رب العالمین په یو بنده یا په یو قوم باندې امتحان راوست، مشکل پرې راوست، او دریم چې هغه کې چې د صبر ماده پیدا شوله، نو دې سره د الله مینه ده.